مجاهد د حبیب افغان د کورنۍ غړي موږ نه دښمنو کړی وژلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تاییدوي چې په کاپیسا ولایت کې د حبیب افغان د کورنۍ یو شمېر غړي وژل شوي. نوموړي په یو اعلامیه کې ویلي وړمه شپه د کاپیسا حسیدو ولسوالۍ جمال اغا سیمه کې د پخواني قمندان حبیب افغان د خپلوانو په یو موټر چې 2 تنه مجاهدین هم پکې سپاره وو د نامعلومو کسانو له لوري برید شوی. د یاد قمندان 3 تنه خپلوان او 2 تنه مجاهدین شهیدان شوي. د پیښې په تړاو څېړنې روانې دي او 2 تنه نیول شوي. طالب ویان زیاتوي چې داسې کړنې د دښمنۍ کړی کار دی چې غواړي د خلکو امنیت زیانمن کړي. بل لور ته د ولسي جرګې پخواني وکیل حبیب افغان په یوه تلویزیوني مرکه کې ویلي چې د طالبان له واکمنېدو سره 14 خپلوان وژل شوي، یو شمېر ټپیان او ځینې نور نادرکه شوي دي. حبیب افغان طالبان تورن کړل چې د کورنۍ 6 غړي ورته په یو ځای ډول په کاپیسا کې وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د په وینا طالبانو په کابل او کاپیسا ولایتونو کې کورونه او جایدادونه هم لاندې کړي او له بیا غوښتنو سره یې نه دي ورسپارلي. دغه پخواني وکیل تور پورې کړ چې طالبانو وژل شوي خپلوان له دې کبله ګواښل چې ولې د په غصب شوو جایدادونو پسې ګرځي. حبیب افغان دا هم ویل چې طالبان له داسې کړنو سره خلک د تیر نظام ارمانجن کړي. افغان خبرداری ورکړه چې که د طالبانو چارواکو د وژل شوو خپلوانو د مرګ ځواب ورنه کړ غچ به یې واخلي او خپل قوم او خلکو ته به مراجعه وکړي. طالبانو د نوموړي دغه څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی.